الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د احد په غزا کې په خپلم زخمی شو او سخت تکلیف ورته ورسېدو، لیکن دغه باوجود د صبر نه کار واخیستو، عقل مندي و بکې د الله په بندگانو باندې شفقت او د الله په احکاماتو باندې پوهه ملګری ونه رټل. بیسه کسان د محمد رسول الله صلی الله علیه و دغه د وجلو مسلې لرله، شپږ انصار شهیدان شول او دوه کسان سره پاتې شو، طلحه بن ابي عبید الله او سعد رضی الله عنه. یو درې کسان په محمد رسول الله باندې حمله وکړه، عتبه، عبد الله بن شهاب او عبد الله بن قمیعه، ابو عامر الراهب. په دې طریقه باندې چې محمد رسول الله باندې غاکونو کې وسپنه ماته شوې، تندې باندې گزارو خړو، غاکونو شهیدان شو، د لاندې شونډه زخمی شو. دی اوګه باندې یو سو گزار او پاړه چې و مې رسول الله ته شکایت کو، ملګرو له ودا چې ډیر خوږي. ابو عامر راهب ورته کنده ایستره او باغی کې رسول الله سوچ نو ایسته وغورځیدو او دا وزنه کول چې دا نجوت ان نجاک محمد نن بچ بچنیم ززان وجنم. صفان ورته دی خواږي دی ولې نه وجنم، قسم په الله چې الله زموږ نه بچ کی. دغه نور سره رسول الله باندې ملګری راجم شو، ابو بکر صاحب، عمر، ابو دجانه، ابو عبیده ابن جراح، ام عماره او د محمد رسول الله د غاخونو نه د وسپنه چې اسلا ابو عبیده ابن جراح یو غاکي یو جامه ماته شو، به ورسره بله به محاصره ماته کړه. دا आवाज هم راګیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید دی، ابلیس دا आवाज لګولې، لیکن زموږ نبی الله ژوندې ساتلو. دوباره حمله وکړه به رسول الله باندې، سعد صاحب جنگ کولو، طلحه صاحب جنگ کولو. ابو دجانه شرط د لړې جن راغه محمد رسول الله خپل مخ ورواړو، د شه دشمنان له ورواړو، له دومره گزارونه او پاړه لکه د شکون سرمن دغه شی بګه د قشم برابر شو. یو شاسور پر رسول الله باندې اراده گزار لرله، الله حارس او مخله پیدا کې، ابو دجانه راغه به رسول الله بر وختو. دغه نور سبه ابي ابن خلف د قتل کې زنانه علی عائشه به ام ایمنه، ام سلیم او حبان ابن عرکه، ام ایمن یو شهید کړه. سعد صاحب رغی انتقام واخصو، د قتاده چې بګه سرګه و د زمنګ د الله د نبی معجزه ښکارا شو، هغه جوړه شو. خالد ابن ولید ابو سفیان د غر سر له وخته او د الله نبی د دعاګانې وخته یلا راخته کا. عمر صاحب ورته شیل کې او سعد صاحب هغه وزغلول. به ویل چې پتاوس کې رسول الله ژوند دی کمړ دی. عمر صاحب جواب وکړ ژوند دی او یو څو شرکی الفاظ ویلي، دا غو زور درس. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره بهادر انسان چې سخت رااله مناسب دا چې دم په طرف روان شوی وي، نه دی غره لاړو نه د مدینه خو لاړو، بلکې بر ډګر ودرېدو، ځکه دا امیر دی او مشر دی. او زموږ محمد رسول الله کې څومره صفاتونه د کمال چې د الله راجم کړي، ځکه بهادر او کیسه قومندان ده. تکلیف ځاله ورواړولو، ملګرو لوري چې دا مسره ماتو، دا ملګری رو بس اماغه کار وکړي چې د الله نبی د مسره ماته کړه. خلک راوېس نو ابو سفیان دا आवाज وکړي چې لکه پتاو چې محمد شته او کې نشته، وی جواب مکوي. وی تاسو کې ابو بکر شته کنه ابن ابي قحافه کې نشته، وی جواب مکوي. عمر درګه شته او کې نشته. عمر سی ویل چې الله درې وړه ژوندې سره افغان لپاره پر خود له الله دشمنه. ابو بکر مشتري، عمر مشتري، محمد رسول الله مشوندې دي. نبی ویلي ویلنل اعلى حبل وچت شو د توحید صادر ورمغه زمکه نه ټول کې ځکه محمد موجوده شوی او ملګری مړ شو. رسول الله جواب خو کې دي سړي الله اعلى واجز من الله ډیر لوی دی او زمنګ الله ډیر اوچت دی. هغه به شرکی الفاظ ویل لن العزى ولا عزى لكم، زمنګ عزى ابي پیرشتره هغه زمنګ کوم کو وکړ تاسو څوک نشته. محمد رسول الله ملګرو لوی جواب ورکړي چې لن المولى ولا مولى لكم، زمنګ الله شته او تاسو نشته، زمنګ دوست دی. به ویل شي زمنګ مړي او تاسو مړي سر په سر شو، او هم زمنګ کې وجلی او هم تاسو کې وجل. عمر صاحب دروغ دی ویل الله دشمنه قتلان زمنګ شهیدان چې دا الله جنت له بوزي او جنت له بوري دی، او تاسو مرداران چې هغه جهنم له لاړل. څلورمه خبره وکړه ابو سفیان ویلي وزر چې تاسو به خپل شهیدان وګورئ، د خپل مړي وګورئ، دا ټول مسله شي وي. وګونه او سترګې او شونډې د ارسم ته کټ کړی دي، خو یاد ساتئ د دې کار تشکیل معنی دې کړي دی، خو ګوره په خپم نه یم، نمر متکبر انسانو.
خپل شهیدان چې تاسو ګورئ دا مړي ګورئ د ټول مړو کې بندامونه چرته پاتې نه چا نه پوجي کړ دی چا نه سترګې کړ دی چا نه غوګونو د چا نه یو د چا نه بل خو ګورما دا کار نه دی کړی نظم په قومنده باندې دا کار شوی خو په خپم دومره نه یو د محمد ملګری پرې چې د شول دښمنی کې دا خبره وکړه نبی عمر شه بری عمر وزما خو له لګراشه محمد رسول الله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب لوی ویلی ورشه بس د اسلام غر عمر رضی الله عنه بسره روان شو راغی د شنجدي مسافه کې ودرېدل وسوي ویرا یو قسم تعالی در کوم یې برشته سره دا خبرو کوي چې محمد مړ دی که ژوند دی عليه الصلاه والسلام عمر رضی الله عنه ورته ویل اللهم سخت کی دی وکي وزما دې رب العالمین باندې قسم چې دا ست خبره وسم محمد صلی الله علیه وسلم اوري ژوند دی مړ نه دی در محمد رسول الله د ملګرو غیرت او محمد رسول الله شجاعت کله دوباره قوا وراوسته شو دا چې به محاصره کو رسول الله وجلو وی ژوند دی وی او وی دا عبد الله بن قمی امه ویل چې ما محمد وجلې دی وی دروغ ته ویل دی هغه د دې وجنه دا خبره خورا کړو چې رسول الله باندې گزارونه وکړه بده وګه کې خوشغری وی او یا په دې مخ باندې شکل دي شیوالو دا اوس باندې کې ورماته شو رسول الله کې دوی کې دا وجلش او خو کې مصعب ابن عمر شهید پروت دوی دا ګمانو کې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم په شکل له بسنده دی وی قسم په الله چې ژوند دی وی محمد ژوند دی علیه السلام وی او وی عمر صاحب خبره باندې تصدیق کوم د خپل ملګرو نم زتاره ډیره عقیده لرم دی باطل پرسته لکه معلومه راځي دا مجاهدین او د مسلمانان په حق دغه ضد کې راغلي ضد کې راغلي د خپل ضد نیولې د سره مقابله اعلان کړی دا وی ویل روان کال به بدر کې زموږ سره مقابله ده عمر سے ورته په دوار سترګو بالکل باغیزه کې مقابله ده رسول الله مرته چې ورته وایي چې مقابله ده روان کال به ګورو دغه مسله دا و چې محمد صلی الله علیه وسلم نور سو وکړه خلیفہ ورځ د ټولو نه مخکې د ماسپخین وخت چراغ مونږ وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ودرې دین شو په ناس کې نشو ودرې دې څنګه شو چې درې گزارې به دیوګه کې خورلې یو گزارې به تندې خورلې او بل دا اوس باندې بالکل به جامه کې ورماتې شوی او لیدلې مو ملګرو له زه ودرې دین شم زکینم په ناس باندې مونږ وکي ورسره ملګرو مو سره په ناس باندې مونږ کې وجه دره چې کله مقرر امامي د امیر د خوانه یا امیری او هغه په ناس مونږ کې به قوم په ناس مونږ کوي دا سنت طریقه ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورځ مریض ملګری خو له ورنه رسول الله په ناس باندې مونږ کې صحابه مو شیخ دا وکړه ورته اشاره وکړه چې نه دې سو کې نه شکل سلام وګرځوي نږدې و چې تاسو د څه کارونه کړی ویل کسان چې فارسیان او رومین د خپل مشرانو سره کوي رسول الله ډېر عاجز انسانو د محمد صلی الله علیه وسلم ژوند شټور وګوري عاجزي او عاجزي دا ډېر بده خبره ده فارسیانو کې دا کاری چې غوي ناس رومینو کې او ګرچا بیر دا ګارد ولا خلک ولاړي لکه اوس د دې وخت حکمرانان امیر بناسه دی خو خلک ولاړي هغه خو ولاړي رسول الله په دې باندې څخه پکې دوی کې نه یسمو اوسه په وجرو کې دي پروګرام چې کشر ولاړي او بینی ولې د نور مشان ډوډۍ خوري د اسلام د دین خلاف عمل لیکيني دی هغه اما شوم ځان سره کینو کني اخوا کې کینو ورته دا وړاندې کینا ودرول دا عمل نه رسول الله په خپکی وکه کارمو کو چې کیناستي دینه دا خبر معلومه شو چې انشاء الله ودرل دا حرام دی امام نووي رحمت الله علیه دی د مسلم دی حدیث په تشریح کې چې کله هغه خوشالي کې چې داخله دی مال ودري لکه بعض انسان طبيعت دی چې لکه مال دی خلک ودريږي او زما خبره دی خلک منو د ازما سپلی دی برابر او زما د سې دی وشي او زما هغه سې دی وشي دا متکبر دی د انسان خو ودرل حرام به دي کې مسله مخکې موږ ویلو انسان لبا هغه وخت کې ودرېږي او زیبه پرې دی چې دغه په زړه کې عظمت ناراضي کې چیرته راتلو به ودرېدل په کار دي بیلاس کول ول څنګه و دیو بل مسله و چې عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله لاس کول کړي دي ابو عبیده ابن جراح د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا غلا شیخ کول کړي دي دا جایز خودري شرطونه علماء ذکر کړي یو دا چې سړی به عادت مستمره نه جوړي همیشه دویم انحناب نه کوي سرکه تکول او دویم مصافحه وبګنه پاتېږي سر کول اول عائشه بيد محمد رسول الله سر کول کی رسول الله د خپل ترزوی او د عثمان ابن مزون د تندیق کول کړي دي ابو بکر رضی الله عنه د محمد رسول الله تندیق کول کړي دي او اسید سید د رسول الله د تشم کول کړي دي په کول اول څنګه دی څنګه نه مشي کول مشکات کې روایت امام مسلم وغیرہ نقل کړي دي چې دم جایز دی وجه دا او چې و فدرغه د رسول الله د خپل سنت کول کړي یو خو علماء دا خبره ذکر کړي دا چې دا د غیر مسلم عمل دی دویم کدا جایز نشي شرط به کې دی چې انحناء سرکه تکول بنی او بدی کې سرکه تکول خامخ راځي دریم بدی کې یو زنانه د ام ابان علماء په کلام کړي چې هغه مجهوله ده رسول الله منا منځ وکي او پناستو کې ملګر مشرکین اس زین لدا سوال یې جره بدی کې خدا قیام فرض دي څنګه پرې خود خو معذور دي نو
سره نه جوړه دي کله چې یو کار رسول الله کړی نو بیا به حق او سرمنی چون چې را باندې کوي به تور مثال لکه یو مسله ده د علماء ما بین کې اختلافي سوره فاتحه په منځ کې لوستله احناف علماء قائل ندي مالکیان په جهري کې قائل ندي په خفي کې قائل دي او نور علماء په ټولو کې قائل دي نو به سوال دار راغی چې یو سړی امام پر رکوع کې رالاندې کینو د فاتحه و نه ویلې نو جواب دا دی چې د فاتحه ویلم د رسول الله په امر او په د مدرک د رکوع د مدرک د رکعت د دم د چا امر دی زموږ رسول محمد رسول الله امر دی کې په قیاس میاس نه جنګي چې لکه فاتحه کې ونه ویل شنو به کار دا چې موږ ونه شي دلته بس کې الته بس کې اغم د الله د نبی خبر او دام شاول الله سے فرمای وی چې کله په مسله باندې قران او سنت موجود دی او په بل طرف باندې دی او بل چا خبره موږ را واخلو نو قیامت کې به الله له سوزر پیش کو ایسه عذر به پیش کو نه د الله د نبی خبره منل په ارزه کې چې څنګه طریقه هغه کړی دا مدرک درکو بس مدرک درکات ته فاتحه به شروع شوی ویلي دریمه مسله دا وشوله چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا زخم څنګه ومنځل شو صحابه رضی الله فرمایي وی قسم په الله چې رسول الله غ زخم منځل کېدو اوس هم ما بل استرو کې اوړي راوړي علي صاحب ورته وبر اوړلې د اوهد کې ډنډو کې ودغه نه شکل وبر اوړي رسول الله له مخې لکړي نو هغه راته رسول و چې بوې کړي طبعا د باران وبچ په وجه کې ډن چې بوې کوي او رسول الله ډېر طيب انسانو پاک انسانو وینېس کوم هغه باندې د امخ مبارک ومنځلو محمد بن مسلمه لاړو هغه راته وګوري صفای خې مجدار وبر اوړي محمد رسول الله او بوس کړي علي صاحب وربانې دا وبراړول او فاطمه الزهرا چې د محمد صلی الله علیه وسلم لور ده د زړه ټوټه ده هغه ورته د مخ منځلو قانون په وو کې دا چې کله زخم وربانې ومنځي دا وینه ودرېږي وینه نه ودرېدا سار لګېدل د ترتیب ماسپکین پورې دا وینه تیروانه ده دا به څومره کمزورې شوی و عليه الصلاه والسلام فاطمه رضی الله عنها چې کله دا زخم منځلو هغه زیاتېدو چې کله منځلو زیاتېدلو یو پوزکه په دې ځای کې فاطمه رضی الله عنها هغه پوزکه وسوځول او غیره و غیره دا واقع صد رسول الله په دې زخم کې ورکی خوده رب العالمین بس پیغمبر ورته صحت نصیب کړو جوړ شو څلورمه مسله دا وشو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دینه مسله دې استری دا چې د انسان په بدن باندې چرته خپل وینه پرته دی منځل پکار دي رسول الله منځلې دویم ته دا خبر معلومه شو ک لور د پلار په مخ باندې لاس چرته وای دا څه ګناه نه ځکه لوري دنو فاطمه د پلار په مخ باندې لاس هو لور محمد صلی الله علیه وسلم یا لور دغه مریض نو د پلار راغ ورته په سر باندې ګوتی والی دا قشم په مخ باندې دانه و غیره دا جایز امام بخاری دا مسله دې استری دا پلار او لور دا څلورمه په کدا وشو نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي تاسو د خلک تعقیب کوي دغه دوه قول دي یو قول چې علي صاحب لوي ویل دویم دا چې سعد لوي خو بنا بر هر تقدیر چې داخله پوکانو سواره شو کدا په اسونو او د دې صحابونو ویني رواني که پوکانو سواره شو اسونه ځان سره خوا کې روان کړ دلیل به دې چې لاړل مکیلا او کدوې چرته په اسونو باندې سواره شو د وخان ځان سره اوسه ګوردا په مدینه باندې حمله کوي مخې له مدینه ده زې چې ورشه د مدینه د پالته وکړ د زمونږ زنانه دي ماشومان دغه خراب نکي وینه وجني قران کې الله فرمایي د دې خلکو نه ویني روانه وي پاس سرون لور وخته چې ګوري د خلکو پوکانو باندې سواره شو چې پوکانو سواره شو لاسونه ځان سره روان کړه وی ویل یا رسول الله د خلک لاړل د الله نبی ویل بس لاړل یو خبره وکړه وی قسم په الله کدی خلکو چرته په مدینه باندې د حمله اراده لري او مدینه لراتل ویزه الته ورزم سره د ملګرو شغیز کله وراله مجدا فیصله مو سره کړی نه یم د ټول ملګری په شهیدان کړی نه یم دوه وجل نه پرېده مې نه دلیل به دې چې محمد رسول الله ملګری دومره خراب شي نه و صرف ظاهري شو قسم به زخمیان او شهیدان شو او د مدینه ولا خلکو دفاع بس مونږ الله زکه کوي چې هغه الله اولیاء دي او څوک چې رب العالمین ولی او مؤمنی الله دفاع کوي دې مجاهدونو دفاعګان اسمه الله ولي کې دا الله دوستان دي دشمن به سلار شل ته یوځي کې بچ او د الله د اولیاء مبارک موږ دی ویلو چې الذين امنوا وكانوا يتقون ایماندار به د الله نه بیریږي دا صفت په مدینه والا کې موجودو رسول الله فرمایي چې کله ولید لشي سړي الله رايت شي دا صفت په مدینه والا کې موجودو د الله لپاره ورانه کوله د الله لپاره جوړه کوله د الله لپاره جمع کېدل الله یې مشه یادو رب العالمین لسان نشدي کو د فتنو نه ځانونه ساتل د خیر کارون لوړاندې کېدل د الله دین به کله خرابېدو ته څه خپه کېدل لکه زمرین عملونه به پټ کول دنیا له کار نه ویلې او دا ټول کارونه په مدینه منوره کې موجود وو دغه په اهل کې موجود وو دا مسله چې کله وشوه نو خلک لاړ رسول الله ویلي پنځم کار دا وشو وې زخمین راجمع کړي پر خپل کسانو باندې راوګرځیدل کافرانو کې دا کارو شهیدان ټول مسلکړي وو زخمینو باندې چې کله راوګرځیدل زید بن ثابت رضی الله عنه ویلي ته په ملګرو وګرځا زخمینو باندې په تاسو پوښتنه دا کوم یو ملګری اسمنګ دی هغه وګوري سعد ابن ربيع چې هغه بشر دی دا انصار یو لوی قومندانو
نبی کریم علیه الصلاه والسلام د په د عملګری ول ګوزیت شه په دی وجه باندې چې دا امیر دی رسول الله ډیر وخیر سره دی دا د جهان وخیرته چې راجمه کې زمونږ رسول الله د وخیرته زرمې سم نه ده د الله نبی دومره وخیر انسان دی وجه دا و چې دا امیر د انصارو او قانون دار امیر چې کله زخمی وي یا قیدی او څوک پښتنه ونی کی تبان خلک ګیله کوي به عادي انسان به دومره ګیله نه کوي مشرکی چې عملګری ولې ما پښتنه نه کوي وې تور شه دا وګورئ صادم نبی په کوم ځای کې دی رسول الله د شګلی ځان نه پرې خو دی وې چې کله دا ورغه هغه په یوځای کې پروت د ډګر په منځ کې تقریبا اوې مرمۍ لګیدل او اوې غش او ورغه ورته ویلې رسعد محمد صلی الله علیه وسلم بتا باندې سلام کوي او د سلام نو ورسره څه حال دی څه صورت حال کې توقع هغه ورته ویلې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې سلام وایا او قسم په الله چې د احد د غرنه مال د جنت به راځي او یې مرمه لګیدل او خبرې نشوي کولای نور او رب العالمین کله د خپل اولیاء ول د جنت د بوینه او د زیر راولي رسول الله فرمایي د سلوي کلو په عمر وړاندې دا وی کلو په اندازه وړاندې 500 کلو په اندازه باندې وړاندې خو انصار له خبره وکړه لکه خبيب رضی الله عنه رب العالمین انګور راوړي د جنت حدیث بخاری کې راځي د وسمنه په زنجیرونو باندې تړل او الله تعالی جنت انګور راوړل خبيب له او چې کله دشمنانو ونیو وې سارمان د شنو کني شوی دوه رکعات مونږ کوم چې مونږ یو کې ورسره شیرونه ویلې ولست أبالي هنا أقتل مسلما على أي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلم ممزعي قسم بالله چیز پروايان لرم الله بدین چې ټوټو ټوټو کېږم چې الله عزیز په راضي اس خفغان مې نشتا موږ مې وګورو کومه تاسو به دا ګمان کوم چې محمد ملګری د مر نه یریږي وی ویني ولې وی اندامه ته کټ کی د عمر رضی الله عنه ولیو هغه باندې د قوم درې ترازونه وکړ یو دا چې مېش کې اورز غیر حاضری کوي دویم د شپې دفتر لنه راوځي او درې مجلس کې نه شي هیڅ غیر اختیاري راپریږي به وشي عمر څه ورته ولی وېمه چې اورز غیر حاضری کوم چې ما یو جوړ جامې په ولایت کې هغه چې مې سبا وچیږي نو مجبور یم چې پاتې شم وې د شپې ول نه راځي وې د شپې ځکه نه راځم چې ما باندې رب العالمین حق د شپې د ملګرو حق د ورځ ادا کوم او هغه پوره شي د شپې عبادتونه کوم وی به وشي د من ولې مجلس کې راځي قسم په الله چې کله خبيب د خلکو ونی ودی ونی پورې وتاړو وی یو اندامه ته کټ کول زغه مجلس کې ولاړو وی که قیامت کې مال الله وی چې یا فلان دا خبيب زما په دین باندې ټوټه ټوټه کېدو ته په دې وخت کې څه قرباني وکړه ولې دې مننه کې وی چې زما په ځان باندې پوه نشه الله ورته ذری ور کوي او به ویلې وزیر ابن ثابته زما مجاهدون الله و زما دلګیدا لا عذر لكم عند الله د قیامت په وړاندې ور د ظریف اندازه باندې د الله عذر نشي پیش کولای چې تاسو په دې بدن کې د سترګې د رب اندازه باندې حیات او ساوي چې ګور محمد پرې نه دی عليه الصلاه والسلام دفاع وکړي موږ به دغه شهیدان شلاړو په بل تر باندې روان یو چې تاسو په دې بدن کې د سترګې د رب اندازه باندې ځي چې محمد صلی الله علیه وسلم په کوم ډګر کوم ځای کې پروت یغه او کوم ځای کې بغي اغل ځان ورور سوې ځان شهیدان کې ټوټه ټوټه کې وګور شغله نجات ورکړي او زما سلام په محمد صلی الله علیه وسلم باندې هوا وې دی وخت کې ایسه شهادت نصیب شو ان لله و انا الیه راجعون دا شهید شو یو بل صحابي او سیرم رسول الله عنه چې دغه نوم عمرو بن اقیشو دا نبی ایمان والو د سود کړه او د شاول مې د سود مسله خلاص کړی نه زه ګور ایمان نه راوړم چې کله مې د سود پروګرام خلاص کې به ایمان راوړم ځکه چې مؤمن شم باید ګناه به اوله وکم سود به اوله وکم خو سار چې کله جنگ لراتلو صفه جامع واغسل او غسل وغیرہ وکړو کلمه شهادت ویلو په جنگ راغی په دې منځ کې نه وته ډیر انتهایی سخت جنگ وکي دم زخمی شو چې کله زخمی شو نو ملګری وځاله ویوړو ورته ویل چې د قوم د غیرت لپاره راغلی کده الله د رضا لپاره راغلی وي قسم په الله چې د الله د رضا لپاره راغلی بل میڅ مقصد پرې جنگ کې نه دی ودا خبره چې کله وکړه نو است الله دا شهید رسول الله فرمایي او هو فی الجنه وقسم په الله ما ولد جنت کې ګرځي انت لا ابو هريره چې بکله د ملګرو پښتنه کوله ویغه کوم صحابي چې څنګه کلمه توحید ویل یو مونږ نه کړي ذکر نه کړي بل عمل نه کړي والله ډاري جنت لبوتلو به بچا جواب نه کو په خپل ویل چې اوسره مزل نه هو دی امر بن اقیاش سبي منځ نه ورسي د سار وخت نه ورسي ایمان راوړ د ماسپکین منځ نه مخکې شهید شو لاړو الله ورته خاتمه برابر کړه د اسمن الله چې خاتمه برابرې دغه لپاره تقریبا یو اسباب ځان سره یاد ساتي د باز انسان عمل چې ایستغب نیک عمل الله برباد کوي او باز انسان بد عمل الله اخر کې جوړ کی د الله سره په مینه باندې د انسان خاتمه برابرېږي د مؤمنانو په مقابل کې چې کله سړی نرمي کې خاتمه برابرېږي د کافرانو په مقابل کې چې کله سختی کې خاتمه برابرېږي او د قشن چې کله jihad په سبیل الله کوي
د دین په باره کې د چا نه یریږي نه. مستدرک د حاکم کې راځي امام نسائی، امام ترمذی اول جلد 13 نمبر صفحات، ارواء الغلیل کې امام البانی اول جلد 115 نمبر صفحات، هغه کې لیکي د اودس نو وروسته دعا. کله چې سړی د مؤذن جواب کوي، کله چې سړی د مؤذن د اذان نور سره دعا وایي، او کله چې سړی د دعاګانې وغواړي چې الله زموږ خاتمه ښه لا اله الا الله لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دغه دعا چې کله وایي د انسان خاتمه په امام باندې تیریږي. سر مقام رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي دا ویلو. کله چې انسان د خوب دعاګانې وایي چې ود کېږي، کله چې انسان د مجلس ته اوچتيږي هغه دعاګانې وایي، په الله باندې اعتصام کوي، په قران باندې اعتصام کوي، شهید الله انه لا اله الا هو دغه ایتونه وایي، بدعت نه ځان ساتي، فسق نه ځان ساتي، ګناهونه ځان ساتي، صدقه کوي، د دې انسان خاتمه الله په ایمان تیری. دریم بدیږي کې یو بل کسو قزمان چې کله د وحد جنگ شروع کېدو وته کسان د کافرانو مشران ووجل، عبد الدار خبره ولا چې شاه سره جنډا وا ملګری ویل وکاش دغه شي جهاد منګم کړي ویل کدا رسول الله فرمایي دا به ایمان غي دنیا لشي. وې دا څنګه یو ملګری ویل ما دا تعقیب کې چې دومره قوي جګړه مار دی او دا دومره قوي محمد رسول الله په قیادت کې د ابوبکر او عمر سره په جګړه کې دی په صف کې دا به ایمان زی. وې چې دا کله زخمی شو داری باندې زوفر چې کله ویوړو ملګری ورته ویل وزیره زی مبارک دې چې د الله په دلاره کې شهید شوی او زخمی شوی. وې زه خدای الله رضا لپاره نه مراوته، زه خپل قومي غیرت راخسته د الله رضا خپل کار کوي. زه چې محمد پر قیادت کې راغلی مدینه خو نیم راغلی شر اسلام دی او محمد دی او صحابه دي عليه السلام. زمانه قوم سره د خلکو جګړه د باز خلک د قوم غموړي دي، د قوم غم څنګه وکړو، د قوم کې څنګه ځان مطرح کو، څنګه ځان شهید مړ کو. وکړه چې دا زخم سخت شو ما خام دومره صبر ونه کې چې د خپل تورې وې د خېټه له برابر کړه ایست خودکشي وکړه ځاني وژلو. رسول الله ملګری رااله وی هغه خو ځانو وژلو. الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله. رسول الله فرمایي زه په دې گواہی کوم چې الله یو دی او په دې گواہی کوم چې زه د الله بنده يم چې الله زما تصدیق وکړي. د رسول الله خبره د وجه هغه به ایمان لاړو، دا خبره د وجه نه د صبرې د وجه نه. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې الله رب عزت کفالت کوي د هغه انسان چې هغه جهاد کوي خو په دې شرط باندې ایمانن و تصدیقا به چې سره په الله باندې ایمان لري چې وجم د الله د پاره، څنګه کوم د الله د پاره، غرضم د الله د دین د اوچتوال لپاره وسړي جنگي. اخر خاتمه د بل طرف باندې لاړه. دي خلک جهادونه موږ قرباني نه ورګي، دا چې قرباني نه ورګي چې بالکل تاریخ کې دغه مثال نه. په اخر وخت کې د کفر او شرک په تایید کې ودرېږي، هغه ټول اعمال برباد شي، کافر او مرتد لاشي. الله دې موږ سره خاتمه مسله برابرې. په دې کې یو بل کسو مخیرق په نامه يهودي اغم زخمی شو، جنگ له شکل راتلو نو د خپل يهود لوي ویلې چې ګوره اے يهود تاسو الله قرآن تورات کې ویلي دي چې محمد دفاع وکړي، راځي چې نه دفاع وکړي. ودري ګور سره ونه خو د خالی ورځ ده وې سبت محبت پرې د خالی مالی پرې ګډي د رسول الله دفاع وکړ دا ملګری راغلي د مکه ټول کافرانو مشه راغلي سره جنگ کې تاسو دفاع نه کوي. ما تاسو خپل عذر پیش کړي. اې دینه دا خبره معلومه شو چې کله په یو ځای کې حدیث او نص موجود به ګوره قیاس میاس پرې ده چې دې مولا دا قیاس کړي دا واقع مولا دا قیاس کړي، قیاس په خپل کار کوي به د رسول الله خبره به بغرزي. خدا خپل راغی وی ویلې وې کزه شرط مر شو زما د امان رسول الله لور کې چې په کومه طریقه باندې هغه تقسیم دي وې ای صدام په یو ځای کې و چې جګړه راغله سخته دم مرش. رسول الله به دوه خبره وکړه مخیرق خیر يهود انده په يهودو کې خسړې و نور د چونو چې دا مؤمنو کنو دلیل به دې باندې چې د کلمه شهادت ویلې نو دا بیمانه لاړو. ځکه انسان کده رسول الله په تایید کې ودرېږي په دې شرط باندې ودرېږي چې هغه کلمه توحید وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د شی بوي د مسلمانانو د ادرین قبرستان په بلځه کې به دفنم کی شپږم اخره پیخه رسول الله ویلې ورازي شي د ملګری شهیدان راجم کو شهیدان چې کړه راجم کول ټول شهیدان چې د مستشوي د چانه سترګي وتی د چانه غوګونه د چانه پوزه د چانه شونډي او حمزه خو په دې کیفیت باندې و چې دا غنه خاص اندام هم کټ شوی زلم تیرې شوی او دې صحابه دا دعام کړي و چې الله په دې اوحد کې چې کله موږ په جګړه کې راغلو ته موږ لږه شي مرګ راکړي چې داخله کوم ټوټه کې دا غو دعا الله قبول کړي و. بعض مجاهدین دا دعاګانې غواړي الله موږ دا بدونه ټوټه کې دا موږ د الله اولیاء او نیکان خلکو الله ورته دعا قبول کړي څنګه درجه په بلندېږي. شهیدان چې ګوري په دې کې یو صحابي حنظله رضی الله عنه ویغم د سجق جوړو. مفسرین او محدثین د لیکي ویلغه وجدار چې دغه پلار ابو عامر الفاسق هغه کافرانو په تایید کې ولاړو. کافرانو ویلې دا مشرکونه کومه مشرکو د خپل خپنش خو هغه په دې میدان کې پروت نه وو
د میدان په بغل باندې پروتو الته رسول الله ورغه ملګرو سره وبتی روان وي تازه وبو د الله نبی دې ملګرو له اهل نه پوښتنه وکړه چې صورت حالو خجی ویل یا رسول الله ودا زما سره هم بستری جمع وکړه چې کله د جنگ حالت وارو بس بغیر د غسل نه میدان د جنگ له ودانګل رسول الله فرمایي وي قسم په الله چې ملائکه ورته غسل ورکړي ودا وبچ چې ودا ملائکه ورته وبرا وړي وي او غسل ورکړي غسیل الملائکه د شناشنا صحابي خپل خواهش پریخو او د محمد رسول الله د دین نه رضان قرباني کول د پاره ځان وړاندې کې ملائکه ورته غسل ورکړي زمونږ الله به ملائکه لګي دي خلکو بتایي مجاهدین زمونږ الله ډېر نږدې دوستان دي د انبیاء او د صحابه نور سره زمکه په سر باندې رب العالمین له نږدې محترم خلک دغه خلک وې دې شکل ورته غسل ورکړي نو رسول الله یو څه خبره وکړي فرمانونه نه وکړه یو دا چې د ملګری د جامو سره دفن کړي جامې به نو بس دویم دا چې د اضافه جامې تی اصلي تی د خیر ته لری کوي او دریم رسول الله فرمایي چې د وینې ورته پاک نه کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وې د کوم یو انسان د کوم یو مسلمان دغه وینې چې د الله د رضا لپاره د الله په لار کې اوزي په ورځ قیامت به الله نو دارنګ به رنگ د وینې وی لیکن د ابو به د عنبر غوندي قیامت کې مکه قسم تازه وینې لکه بری مرمۍ چې لګېدلې خو به د شکل لکه عنبر د څومره نیک بختی ده چې د الله په لار کې د الله دشمنان ته قتل کې ټوټه ټوټه کې ودی وښني او د مخکې مسلې نه دا معلومه شو یو زنانه په حالت د هیڅ کې شهید شو یا نفاس کې شهید شو یا یو سړی احتلام کې شهید شو د دشمن د خوانه یا د قشنه مستری کړي د شپور باندې چاپور له شهید شو نو تاسو بدله غسل نه ورکوي ځکه حنزله له غسل ملائکه ورکي اما په قومي جګړو کې چیرته مر راموشن بعد دغه نه بیا غل غسل شتا وې دې شو ورته ویلې او څلورم رسول الله قبرونه ورته وباسي قبرونه صحابه یا رسول الله قبرونه موږ څنګه وباسو موږ زخمین یو ټول دا واقع کې به ذکر شي څومره شهیدان دا خو ډیر شهیدان دي د الله نبی څو خبره وکړه یو دا چې قبرونه فراخه کوي د ازما شهیدان دي دویم قبرونه جوړ کوي او دریم دا قبرونه ډیر کېسته کوي او څلور او پنځه درې قسم په یو قبر کې وردن نه کوي دریو څلور کسان دی وردن نه ضرورت په وخت کې دا کار کې دي شي مستحبه طریقه دا چې ارسل لزان نه شي کوئی کله ضرورت راغی به کې دي شي عبد الله او عمرو بن جموح دی په یو قبر کې خودل محمد صلی الله علیه وسلم حمزه رضی الله عنه عبد الله ابن جحش دی په بل قبر کې خودل چې کله به مخکې کول پیغمبر اسلام په خپل اعلان د میدان کې ورخته شوی د قبر او لحد کوي لحد دی لوري چې دا قبر سړی وکني به چې بغل باندې وای تیږي به ورکی دي خو چې کوم ځای کې مشکلات به ډوره پکار ده لکه یو ځای کې گاګرې سخت ازمه کوي وکله چې دا کول نه به ملګرو نه پښتنو کې چې به ملګرو کې کم یو د قران سره زیات تعلق لرو قران سره به ډیره مینه و فاذا اشير اليه چې کله به شهید له اشاره او رسول الله په لحد کې وړاندې کړه د قران ول اکرام رسول الله ګورد مرګ نورستم کړي رسول الله فرمایي د درې کسانو اکرام د رب العالمین اکرام دی یو د قران والا او قران فضیلت خو تاسو معلومه په خپل بار ویل کیږي په لحد کې دا وړاندې کړه او د قران علم چې انسان له نصیب کېږي د الله د رضا لپاره نه ستاسو تقوا په نیت باندې نه ستاسو د قران کریم د دمکان نو پیدا اخلي د الله عظمت بزړه کې لري دنیا بشاله غرزه خواهش پرستی به پری دي قوي ایمان به پیدا کې صفا زړه قوي عزم صبر او یقین بدعت نه بوزان وساتي ګناه باندې به مشواله نه کوي تکبر نه بزان وساتي قوي ایمان به پیدا کی ضعیف ایمان بل لري کی دیوشا په خبره او بغیر د دلیل نه اعتماد نه کوي ارزه کې به عقل پیش نه کوي دې وجه چې کله عمر بن خطاب ځان سره عبد الله بن عباس کې نو عبد الرحمن بن عوف ورته دا ماشوم ځان سره ولي کې نه وي بده کې کمال له ملګرو ودا په قران باندې پوي دي قران والا ودا به وړاندې کړه دغه بده کې دا اوس چې نبی کریم علیه السلام په ملګرو باندې وکړه ګرځدو په حمزه رضی الله باندې نظر ورغی حمزه چې پروت لکه قرباني یو سروي سترګې ته استری شوی پوسته کټوا وګونه ته کټوا شونډې ته کټوي زړې ته استری شوی چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا ولیدو ډیر انتهایی دردمن شو دومره دردمن شو چې ورسته لاړو وزما تر یو خو تر ورځي روري او بل الله د دین زمریو د مجاهدینو شاسوارو سره ګروپ ده عبد الله بن مسعود فرمایي قسم په الله چې موږ رسول الله هیڅ وخت دومره خپنه ولیدل لکه حمزه شهادت نو ورسره دوه کال رسول الله وخیلاړي مجلس کې بنا صوب بشل خلق ولي جاړي حمزه ورته راځي ځکه چې دا الله د دین اوس مریو سفر رضی الله چې هغه نبی کریم علیه السلام ترور راتله دوه صدرونه ورسره د ترور زولې ویل بیر شه بلا ویل کور شه د امور دې معنا کا دی قران شي کورور په دې حالت کې ولده د شنه چې ګوره به صبري ونی کې الله خپنه شي وې زبیر شه په منډه باندې ورغه د مور مخې له ودرې د مور منه بسې هغه کاش کو وې حمزه خو لازم وې زه تعالی مې مزالته
مال د الله نبی ولې دا بس مره فریدا وی ویل بچي مال دا معلومات شوی دی چې ورور می شهید شو حمزه او د خلکو مسلکړه ګور مې لګا خواله ورزم وشکل ورته خواله رااله صدرونه مشره وړي رجایانه وشکل خواله رااله او بدی منه د خپل سترګې ور پریو دي ځکه ورور د مور زوی وی ویل چې ان لله و انا الیه راجعون ورور به صبر کوم صاحب بارک الله له الله تعالی مغفرت نصیب کی شهادت قبول او زب الله د ثواب تم لرم نور بیرته لاړه چې کله لاړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام لري ناسو وی ویل قسم په الله کدا صفه نه خپه کړي چې د ازما ترور ده ما حمزه نه دفن کولو په دې به دا باندې پر خودو چې د لیوان راغلی او د زمری راغلی او مات کړي او خړلې چې قیامت کې دغه د خېټه نه دراوته وي کله ورته ویل چې حمزه څه چل لیکړي ورته به دا ویل چې الله سره دین لپاره د قسمه خوري او دا مې کړی ده زمې ټوټه کی خطرون مې خپه کیږي ځکه به دا دفن کوم نبی کریم علیه السلام چې لري کیناسو نو دې ملګرو چې صدر باندې شلو دا وړي کې صدر مصعب ابن عمر دله ورشي د غټ صدر مصعب ابن عمر لا چې کله به سر پټاونو په بیلو چې په بیلو پټاولې سر به لچیدو صحابه ویل یا رسول الله د حمزه کچرته موږ د اثر پټو کیلو شي کو کتاب کې پټو وسلو شي دلیل په دې چې مړي ټول اندام ګور عورت د شوا د مخنه مخې کتل شي کله چې مړي لمړي کې دوه درې کسان وټو دي کې ډېر ډېر نه ودري رسول الله چې خط به راسه د اثر باندې پټ کې وجالو علی رجلها الاسخره په دې خپل باندې ورته خیر سرګړې واشي او به جنازه پرې مستحب ده افضل ده جنازه په وشي کې ونه شو امام شافعي رحمۃ اللہ فرمایي چې مثلا نه ده رسول الله د وحد په شهیدانو جنازه کړي و لس کسان به راوړل او حمزه به وسره کې خود جنازه به کوله به بدال اسلام لري کړه نور لس به چراوړ به حمزه راوړل رسول الله ملګری حمزه به راوړل به په حمزه جنازه وکړه عبد الله بن مسعود فرمایي چې کړه د حمزه په جنازه باندې ودرته به دومره سخت خوشړل شي غیر اختیاري د محمد رسول الله د خلینو आवाजونه واته وی ویل قیامت کې به تعالی سپارښت کوم زما تر وی چې کله قبر رسول الله په خپل وردفن کې خباب رضی الله عنه مریضو ملګری ورته ناس ډېر سخت وشه ورته ولی جاړي مر نه یریږي قسم په الله چې د مر نه یریږم وې د شو وخت په مونږ باندې راغی چې د اسلام لوی قومندانان حمزه رضی الله عنه شهید دي مصعب ابن عمر شهید دي او د موږ سره دومره صادرونه شي نو کفن نو چې دا پکې راتاو کو نن تاسو ما خو له کفن راوړې څومره پر اخیر راغلي وې شړه مال په دې رااله من په دنیا کې د عملونو کو منځونه کو د روشینو سودا کو الله څنګه د ژوند برابر کړی د کې دې چې په دې دنیا کې موږ لوي چې اے خلکو تاسو ما بندگی کړی د تاسو د عمل بدله ما په دنیا کې درکړی تاسو پیګو جهنم پیګی زین وی به بچو عبدالرحمن ابن عوف روزنه ولي ورجمات لرکین سو خلق ورته قسمه تعامونه کې خودل څه تعامونه باغه وخت وسترګونه وکیلاړي چا ورته عبدالرحمن سے ولي شاړي وزمر پر رب العالمین باندې قسم چې زمونږه حمزه شهیدو او زمونږ مصعب ابن عمر شهیدو زمونږ سره دومره صادرونه نو چې هغه کې پټ کو قبر کې کیدو نن څومره فراخي په مونږ باندې الله را وسه دا ګوره تکاروي لو ګوره دستر قانون لګورو دی ملګرو لګورو وی شړل صادرې پوګه کې او روان شو ډوړې مونږ خوړه حسن بصری فرمای وی چې کله رب العالمین در باندې دنیا را پراخه کړ پوهه چې ګوره الله د کافرانو په طرف روان کړي وست الله ګیری او چې کله تنګسیا در باندې رااله فقر در باندې راغی او پوهه چې د انبیو په لار باندې روان کړي ان شاء الله روان چرشه مې برشه د ژوندو نبی رسول الله صلی الله علیه دعاګانې کړې دي دغه نور سبه منظم ترتیب باندې حرکت مدینه منوره له به څو زنانو پښتنه وکړه پلار شهید دی ورور شهید دی خاوند دی شهید دی به پلار دی شهید دی ورور دی شهید دی خاوند دی شهید دی محمد صلی الله علیه وسلم څنګه دی ژوند دی الحمدلله امر ډیر سره دی چې موږ نبی ژوند دی او به مقام مدینه منوره له ورسېدو سبای به کم کارونه وشول او به د غزا په اخر کې کم حکمتونه دي او اندر پر ازمن کم تربیت رب العالمین کړي دي هغه ان شاء الله که ژوند باقی روانه شاشه بروز باندې بیان کو رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو نصیب کی او الله رب العزت دغه شهیدانو او څومره مسلمانانو د شهیدانو شهیدو شهیدونه په خپل دربار قبول او منزور کی د دنیا په هر کونج کې چې د اسلام غزانه الله دې اوچته او بالا کی او د دنیا په هر کونج کې چې د اسلام دشمنان رب العالمین دې ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین